سفرجل چې ورته د بهي میوه هم ویل کیږي، یو داسې قدرتي میوه ده چې له پخوا نه د نارینه ځواک او د بدن توانایي د ملاتړ لپاره ګټوره بلل شوې ده، که په ځوانۍ کې د هر لامل له امله کمزوري محسوس وي او یا د عمر له زیاتېدو سره د ازدواجي مسؤلیتونو په پوره کولو کې ستونزې لرئ، نو د قدرتي غذایت سم انتخاب ډیر فرق راوستلی شي. سفرجل یو پخوانۍ او نایابه میوه ده چې په بېلابېلو دودیزو غذایي طریقو کې د بدن ځواک، سټامینا او د اعصابو د سکون د ملاتړ لپاره کارول شوې ده. دا کومه دوا نه ده، بلکې یو قدرتي غذایي مرسته ګڼل کیږي چې بدن له دننه پیاوړی کولو کې مرسته کولی شي او د ورځني ستړیا او د انرژۍ کمښت لپاره هم ګټوره ده. نن سبا ذهني فشار، کم خوب او غیر متوازن خوراک په ډیرو نارینه‌وو کې د کمزورۍ او د ځان باور د کمیدو سبب ګرځي او حتی د هضم عضلاتو او د بدن عمومي توانایي هم اغیزمنه کیدای شي. ډیر خلک دا ستونزه په چوپتیا کې زغمي. حال دا چې د قدرتي طریقو له لارې بدن ته ملاتړ ورکول کیدای شي او د اوږدې مودې لپاره انرژي، صحت او طاقت بیرته ترلاسه کیدای شي. همدا وجه ده چې د سفرجل په څیر له قدرتي میوو څخه جوړې شوې ځینې هربل پروډکټس خلک په خپله ورځنۍ ژوند کې شاملوي او د بدن کوت، نارینه ځواک او عمومي صحت لپاره یې ګټه اخلي. دا پروډکټس په قدرتي اجزاو جوړوي او له کلونو راهیسې ډیر خلک پرې باور کوي، ځکه چې دوی په دوامداره توګه د بدن د قوت، د هاضمې او عصبي سکون په برخه کې مثبت اثر لري. دا کوم فوري یا جادویي حل نه دی، بلکې د دوامدار او په عقل سره د استعمال په صورت کې بدن ته طبیعي ملاتړ برابروي او د عمر زیاتېدو سره د انرژۍ کمښت کموي. د غوره نتیجو لپاره صحتمند خوراک، مناسب خوب او ذهني سکون ته هم ځانګړې پاملرنه وکړئ او د سفرجل په څیر قدرتي او هربل پروډکټس په ورځني ژوند کې شامل کړئ. د معلوماتو مشورې لپاره تاسو کولی شئ له حکیم محمد امین راولپنډي سره اړیکه ونیسئ. هغه د هربل پروډکټس، سفرجل او د نارینه ځواک د ملاتړ په برخه کې تجربه لري او د مناسبې لارښوونې وړاندیز کوي او تاسو سره د صحت او انرژي بیرته ترلاسه کولو لپاره مرسته کوي. د سفرجل نه جوړ شوی احسن مبهي خاص په ټول پاکستان کې فرمایش کولی شي.